ساتل یم بل وطن به درله جوړ کړم خو د خپل کاله د غلو نه مې سلامونه دوستانو، دا بیخي قضا ماسخوتن دی په ګل پیښور کې چې څوک د بارودو ډیری جوړی، څوک د دې د امن د تاله ترغه کولو هڅه کوي. په دې کې یو څو ملګري ناست دي او هغه د ژوند د امن زمزمې پاشي. هغه لګیا دي د مینې د محبت د ښکلا دپاره کار کوي. حقیقت دا دی چې دغه پیښور چې د تاریخونو ټاټوبی دی، دغه پیښور چې دا زمونږه که دلته اورنګ راغلی دی که فرنګ راغلی دی، خو بیا هم پښتون افغان رنګ دغه پیښور نه دی پریښی. زه نن راغلی ما ډاکټر کرن خان چې د پښتون ادب یو ډېر لوی نوم دی او ډېر درون او معیاري کنټریبیوشن دی، خو د هغه تر څنګه زما د دغه ککرۍ نه چې د عقل نوم خالي ده او ډېره پوهه نه ده، د هغې نه پناه یو استاز دی چې دا ماسخان استاز دی، ډېر لوی نوم دی. حقیقت دا دی که چا چرته د پښتون افغان وطن هغه زمزمې چې هغه ډېرې مشهورې شوي دي او ډېرې لرې لرې تللی دي، نو د دغه شخصیت په یو ډول یا په بل ډول په هغې کې کردار دی. د ده کمپوز د موسیقۍ تړون یقین وکئ چې هغه قند افغان چې څه ته وایي هغه خواږه پکې تاسو لیدی شئ. بیا به داسې راشمه دغه پورې ډېر محترم استاز چې ښکاري دا آصف استاز دی. آصف استاز د نوم سره به هم تاسو ټول اشنا یئ. دغه د آصف بچی دی چې دا به زمونږ نوی آصف وي، د هغه دغه پیانو مې واورېده ډېر خوشحاله شومه. عبدالله ناست دی، خو دی د موسیقۍ استاز نه دی، دا د کیمرې استاز دی. داسې بیا زمونږ سره دی خوا ډېر محترم ډاکټر کرن خان را سره هم ناست دی او ډېر وبښئ دا زمونږ ملګری نوی دی. عدنان ډېر تکړه او 4-5 سازونه غږوي، سمه ده، پیلۍ او کلارټ او سکسیفون او داسې سپرانو او دا سازونه. ډېره له عدنان صاحب بخښنه غواړم که ستاسو نوم ماته نه و یاد، خو ړومبي ځل لیده کاتري هارون پښتون واقعي چې پښتون تبله نواز دی او دغه تبله دا ډېرې دنیا ته دې سړي په ډېر ښکلي انداز ورسوله. د ون اینډ اونلی اتل افغان استاز چې د رباب د لارې تاسو به د ده سره هم ډېر اشنا یئ، په نړیوال کچ باندې شاګردان لري، ښه کنټریبیوشن دی. استاد جي مخکې له دې نه چې زما خبرې اوږدې شي، حقیقت دا دی چې دا کومه موسیقي چې اوس تاسو کوئ، زرین استاز زه فکر کوم زرین استاز سټوډیو ده، دا هغه ارګانیک یا سوچه موسیقي ده چې موږ دا نوي ځوانان که چېرته یو نیم کلام ویو کمپیوټر ته کینو اواز مخکې وروستو کو او هلته کار ډېر اساني. دا کار ارګانیک دی، اوریجنل دی. ډېر کم استادان پاتې دي چې هغه دغسې په ژوندۍ بڼه موسیقي ثبت کوي. استاد جي دا راته ووایي چې دې موسیقۍ کې او هغه موسیقۍ کې فرق څه وي، دا دومره ریاضت، دا دومره لویه ستړې، د دې کم خوند او رنګ وي. ډېره زیاته مننه افغان صاحب او ستاسو د راتګ نه هم قدرمن. زه خوشحاله شوم چې دغه مومنټ چې دی دا په خپله باندې تاسو هم وګورئ، چونکې تاسو هم د سندرې سره مینه ساتئ. د جرنالیزم په دنیا کې مې یو نوم دی، د شعر و ادب په دنیا کې مې یو نوم دی. دغه موسیقي چې ده دا تقریبا زموږ سره ماسخان استاز د مینول سټوډیو چې ورته وایي که نه، دا به دغه یو سټوډیو وي او په پوره پیښور کې دغه یو سټوډیو ده او دا هم وخت په وخت باندې دا سړی کوشش کوي چې دا سامان خرڅ کړي. خو لکه مونږه وقار اتل او آصف حسین استاز او هارون او بیا ماسخان استاد د خدای عمر ډیر کی مونږ مشوره وکړه چې یو البم به وکړو. مونږ د صاحب شاه صابر ماښامونه هم دغه شانتې د سره کړي دي، نو دا البم به ریکارډ کو. نو یو خو به دغه سټوډیو دوامداري، بل دا چې دا سوچه موسیقي چې خلک یې د خوند نه ناشنا شوي دي که نه. د کمپیوټر موسیقي هم ښکلې موسیقیانې روانې دي. اوس دا نه شو ویلی چې مونږ په چا الزام ولګو، ځکه مونږ خپله هم هغه کوو، خو په دې کې هغه خوند رنګ په دې سیوای چې دا ټول ملګري یو ځای ناست دي او دا ساز چې کله یو ځای ټول دوستان ناست دي، دی خپل یو خوند دي که نه، هغه اوریجنل ساز پکې راشي. او ستاسو د انټروډکشن په حواله ماته د صاحب شاه صاحب صابر صاحب یو شعر رایاد شو، ارشاد چې د میانو زړونه مه ماتوئ خلک. په دې ښار کې دغه لږه شان رڼا ده. دا ښار به مونږ ژوندی هم ساتو، دا رڼا به هم ژوندی ساتو او مونږ خوشبخته یو. د ماسخان استاز په کار باندې که مونږ خبرې کوو نو د استاد محترم یاد په خیر سلام دې ورته ورسېږي. هارون باچا صاحب د هغې د ګروپ دا اولني غړي دي چې صاحب ګل استاز دی، ماسخان استاز دی،
ورسره همایون سخي استاد و او ډېر عمر یو ګروپ بندي کړې ده، ډېر عمر او ډېرې خوږې زمزمې پښتون افغان وطن ته ولس ته ډالۍ کړي دي، اوس هم د خلکو په غوږونو کې او په ذهنونو کې دي. بیا دغه شانتې ورسره ماسټر علي حیدر صاحب راغی، د هغه بیا د موسیقۍ جدا رنګ بیا استاد محترم د نورو هنرمندانو سره وخت په وخت باندې کار کړی دی او معیاري کار یې کړی دی. نو دا موږ خوش قسمته یو چې زمونږ د استاد سره دغه 2-3 ملاقاتونو کې دا خبره وشوله او د مونږ پوروړی یو چې د ومنله چې او زه ارینج کوم ستاسو موسیقي تړون یې زه کوم. نو بس د هلکان ورسره هم خوشحاله دي، مونږ هم یو استاد هم ډېر خوش مزاجه سړی دی، شعر هم ښکلی لیکي، کمپوز هم ښکلی کوي، د موسیقۍ تړون هم ښکلی کوي. او انشاءالله د ډاکټر اسرار اتل په شاعرۍ باندې دغه البم مونږ شروع کړی دی، د بیا هغه ماښام دی بله لړۍ ده، دا چې راشي نو باوري مې چې خلک سمه ده. خوشحاله اوسئ استاد جي. زه به د ماسخان استاد سره هم خبرې کوم. ډاکټر اسرار اتل صاحب یاد دی په خیر وي، ډېر لوی کریټیو نوم دی، ډېر لوی کار یې کړی دی. موږ به د ریډیو د لارې هغه اورېد، اگر چې اوس هغه دغه مین سټریم میډیا نه څه ډډې ته شوی دی، خو کار یې نه دی پرېښی. د هغه تخلیق به تاسو د استاد په غږ کې اورئ. زو د ماسخان استاد په لور. قدرمنو، ماسخان استاد چې د دیو په شخصیت باندې یا د موسیقۍ په دنیا کې په دیو خبره کول یقینا چې زما غونې د موسیقۍ د دنیا د چڼې دپاره ډېره ګرانه ده. حقیقت دا دی دا سړی دغسې ساده باده مه ګورئ، ډېر لوی کریټیو او ډېر لوی تخلیق کار دی. ماسخان استاد ډېر خوشحاله شوم، ډېر وخت پس مې ولیدې. دا راته ووایئ چې دغسې موسیقي لګیا ده په ختمېدو ده، که دا د منځه لاړه شي کم تاوان میلاویږي، او یا آیا د هنرمندان به دغسې پاخه او دغسې سوچه پاتې شي؟ ولې نه، دا خو کرن خان ما ته وایي چې داسې موسیقي کو، نو زه خپله زړه کې خوشحاله شم. بیا دی ما ته وایي چې ته به پیسې سوم نالې، ما پیسو مې خبره بیا وروسته کړو او به دا کار به هم شروع کړو، ډېر ښه سر ته ورسې په خیر. زه خپله دې ډېر ورته هغه وم لیوال وم چې کله به دې دا ټایم رالي سټوډیو نه څومره وخت بعد داسې موقع درته میلاو شوه چې داسې موسیقۍ ته کښېنې؟ کم از کم 20 کاله پس. اوهو 20 کاله کې داسې موقع نه ده را جوړه شوې. بیا د کمپیوټر سټوډیوګانې راغلې، هغه کې زموږ تنده نه ماتېده، ای های دې کې زموږ تنده ماته شوه. الله دې وکړي چې خلک یې خوښ کړي او خوند به وکړي. او د زرین لالا سره لالا د خبرې نه مخکې کېږم، د زرین سټوډیو کې خو تاسو مخکې هم ډېرې زیاتې کیسټې کړي دي که نه؟ او خو هغه خو بس زموږ په طبیعت بعضې به وي بعضې به نه وي. هغه وخت کې کمپیوټر دغه ګانې ډېرې مشهورې وي. د ده مخکې په کابله کې سټوډیو، بیا دلته راغلو. خو اوس به موږ دا کوششونه کوو چې بیا دغه روایتي سازونه راشي. دغسې زموږ دا لوی لوی استادان هارون باچا جي نور هغو دې یادېږي وخت تر وخته که نه، ځکه چې یو لویه ملګرتیا مو کړې ده. او که نه بلکل یادېږي. خو ډېر یو ښه ډېر ښه کنټریبیوشن دی. هغو به سره هم دلته ناست وو که نه یو وخت کې. دا چې زموږ دا موسیقي وه ټول به بیا دې طرف ته راځي انشاءالله. ډېره مینه او احترام. ځوانه ته څه خبره کې تنسیرہ جو خیر اردو میں شیئر کر لے. څه فیلنگ دی آپ استاد کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں؟ اچھا لگ رہا ہے نہیں لگ رہا ہے؟ جی بات تو کرو نا. جی جی اچھا لگ رہا ہے. مزه آئے لائیو میوزک. دا د آصف استاد زوی دی، خدای دې لري. دی به هم زمونږ د راروان وخت په پیانو کې ډېر لوی کنټریبیوشن. وقار اتل استاد چې زمونږ د خوښې ملګری هم دی، درون پښتون سړی هم دی. اتل استاد داسې موقع به تاسو ته هم ډېرې کمې میلاویږي. ډاکټر کرن خان او دغسې یو څو ملګري پاتې دي، دغسې موسیقۍ دغسې غونډې یا د زرین استاد د سټوډیو په اړه څه خبره به کول غواړي؟ نو زه خو چې کله فیلډ ته رالم نو د دغه ریکارډینګونو بیخي هغه د ختمېدو دور و. ها اخري لړۍ وه. او نو موږ ډېر کم کار په دغه مینوال ریکارډینګ کې کړی دی. بیا وخت په وخت د ډاکټر صاحب په شتون باندې موږ دا زما په خیال زموږ دریم ماښام دی. یو فضل محمد استاد کړی و، یو صاحبګل ماما کړی و، او یو بیا موږ د یمی سره کړی هم داسې لایف ټایپ. ښه او اوس دغه دی. نو موږ ورته خوشحاله یو. د دې میوزک چې دی د دې ډېر خوند دی. موږ ټول ملګري یو ځای ناست یو. بیا د ماسخان استاد غوندې لوی شخصیت چې کله ارینجمنټ کوي موږ ته پیسونه ښایي. زموږ ورکې خپله ډېر زیات ډېر څیزونه مخې ته راشي، ډېر څیزونه پکې یاد کړو. بیخي هغه مازغم سور کې شي که نه، هغه تنده پې ماته شي څنګه چې ماسخان استاد خبره. عموماً چې موږ کله ریکارډینګ کوو نو
اوس خو بس انجینر ناست دي کمپیوټر ته او بس مونږ اکثر که د مسخان استاد کمپوز یا د ماسټر لیدر صاحب کمپوز یا د نورو میوزیک دغه کمپوزرانو نو اکثر داسې وي چې دوی وینه مونږ کار وکړو او خالي هغه طرز دی هغه رف وکل ورکړی هغې باندې بیا مونږ کار وکړو نو مخکې به دا وه چې دا دومره استادان به ناست وو د نورو میوزیشن ته به پکې د زده کړې دپاره ډېر څه ملاوېده ډېره ښکلې خبره ده نو بس لګیا یو دا څلورم دغه دی ماښام دی او خوشحاله یو ورته انشاءالله کوشش به کوو چې دغه میوزیک چې دی دغه همدغسې دوامدار وساتو. اتل استاذ د دغه استادانو دغه هلې ځلې تاسو ته ورسېدي او ستاسو دا یو امانت دی دا به مخکې دې کشرانو ته بیا رسوئ موږ ته به یې هم را رسوئ. هارون پښتون استاذ دلته په یو ګوټ کې ناست دی تاسو یقین وکئ چې که دا موسیقي چېرته په هند کې کېدی یا په یو بل هیواد کې د دې دپاره به یوه لویه سټوډیو یو لوی ځای خو اگر چې موږ ډېر زرخیزه او پښتانه په کلتوري توګه خو هغه مواقع موږ ته نشته دی هارون پښتونه دا مې ځکه وی چې ګوټ کې ناست خلک بوجي دا سړی څنګه دغسې ګوټ ته شوی دی. استاذ جي دا راته ووایه ماسخان استاذ ما اورېدلی دی په خپله ډېر د کمال طبله غږی د هغو سره د کار د تجربه دا څنګه ده؟ یاره ماسخان استاد سره په اول ځل داسې په سټوډیو کې شریک شو ښه او ډېره زده کړه ترې کوو ماسخان استاد خو زموږ ډېر بچپن نه زما خوښ دی او ډېره زده کړه ترې کوو کړې م ده ترې نو د سره ریکارډینګ ډېر زیات خوند کوي صحیح او ډېر خوشحاله یو چې ماسخان استاد څه نوې تجربه دې وشوه په دغه ژوندۍ بڼه لګیا یې لکه تجربه هم کېږي ډېره تجربه هم کېږي ورسره نوي نوي کارونه ترې یادو ماسخان استاد ښکلی کمپوز کوي بیا ښکلې ښکلې ټیکې خوښوي نو ظاهره چې راته ښایي هغه ته یادو نو خوند کوي. هغه ځوانان چې طبله زده کول غواړي نو د هغو ته به څه پیغام ورکړي؟ نو ظاهره ده چې کوم هلکان طبله زده کول غواړي نو په کار ده چې داسې ښو استادانو سره کښېني زده کړه ترې وکړي لکه ماسخان استاد شو فضل لالا شو او وخت ورکړي کښېني ځان ستړی کړي شپې روڼ کړي خلک په یوه شپه باندې وایي چې زه موسیقار هم طبله جوړېږم خو داسې کار دی چې دې له خو پوره ژوند ورکړي دا خو داسې نه یادېږي که نه چې بس کښېنه یو ګنټه کښېنه نه پوره ژوند غواړي نو کافي ټایم به ورله ورکوي چې ته 5-6 ګنټې 7 ګنټې 8 ګنټې پریکټس کړې او بیا د ښو استادانو خدمت وکړي دوی سره کښېنې دوی سره ناسته وکړي دوی نه ټیک ټاک پراپر زده کړه وکړي نو هله به درنه جوړ شي. قدرمن راته اوسې ستا هم ډېره زیاته مننه کوم ډاکټر کرن خان ماسخان استاد د ټولو ملګرو تاسو یقین وکئ ملګرو تاسو به زما د آواز اورئ په دې کې یو درد دی یو احساس دی دا هغه په شمار یو څو غړي دي چې یقینا چې دا دردمند دي فکرمند دي د دې ټولنې دپاره د استاذ یو شعر چې تاسو راوالی یو انتخاب بیا د ماسخان استاذ یو کمپوز دا هغه دي چې په دې کې څنګه چې اتل استاذ وي دا زمونږ زه فکر کوم استاذ جي چې دا آخري لړۍ به وي چې دغسې خواري څوک کوي دغسې محنت څوک کوي ځوانان بلکې مونږه بیخي د محنت نه ډېر لري ځان نه ستړی کوو او په تلي کې شړشم زرغونو په یوه شپه باندې لوی سندرغاړي جوړېده غواړو خو که چېرته د دغه استادانو سره په خدمت د صاحبانو هنر بویه ناسته ونه کړي دا شپې ونه روڼ کړي نو زما یقین نه راځي چې موږ به دغه ځای ته ورسو دغسې تخلیق به وکړو په دې به دا خبره را ختمه کړو چې ما وناڅل په دې پلاستیکي نازکه خپه زه ولوېدمه ته ساته بهاله موسیقي دغه خلکو تر منګه یو ډېر ساهو درون پښتون کریټیو فرهنګ راورسو باید چې دا منګه ډېر په ښه ډول باندې مخ په وړاندې ویسو پېښور دې آباد وي د دغه استادانو په هنر دې برکت وي ښاد آباد او بریالي راته اوسئ.